کابل ښار کې د یو خیریه بنسټ له لوري د اویا جوړو د ډلهییز واده مراسم ترسره سول او هغه ځوانان پکې د خپل ګډ ژوند هیلو ته ورسېدل چې له مودو راهیسې د خپلو ودونو د پور پرې کولو توان نه درلود. سید احمد سیلاب چې د دغو مراسمو تنظیم کوونکی دی وایي چې دوی د شاوخوا 3000 هغو ځوانانو ودونه کړي دي چې د ټولنې د بېځایه رسمونو رواجونو ښکار و او د خپلو ودونو د لګښت توان یې نه و. سیلاب وایي چې دا ځل هم په کابل ښار کې د افغانستان له مختلفو قومونو څخه اویا ځوانانو ته په کم لګښت سره د واده کولو زمینه برابره کړه او تمه لري چې نور په افغانستان کې خلک د بېځایه لګښتونو څخه لاس واخلي او ځوانان د پیسو ګټلو لپاره د کبانو خوراک نسي. نن الحمدلله په کابل کې د اویا جوړو خویندو او ورونو د واده د مراسمو د لمانځلو افتخار لرو چې د مختلفو قومو څخه ازبک، هزاره، تاجک، ترکمن، سید، پشهیي دا ټول قومونه الحمدلله پکښې وو، یعنی ټول شموله واده ډلهییز واده ورته وایو. دلته ډیری ځوانان چې نن د خپل ګډ ژوند د هیلو ته رسیږي وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د خپل واده لګښتونه نه سوای پوره کولی. نو ځکه یې وغوښتل چې په ډلهییزه توګه په کمو مصارفو سره د خپل واده مراسم ترسره کړي. دوی وایي چې ځوانان نه باید په ډلهییزه توګه واده کول ځان ته ننګ وګڼي او په بېځایه مصارفو سره ځانونه قرضداره کړي او یا دې هم هغه پیسې په بېوزلو خلکو وویشي څو په افغانستان کې د فقر کچه راټیټه سي. د موږ سره دغه وس نه و چې موږ دغلته په خپل مصارف په کور کې ولمانځو. مشکل خپل واده په خپل کور کې ترسره کړو، نه ځکه مو وکیل صاحب سره ثبت نام وکړو ځان په ډلهییز واده کې سره راجستر کړو. موږ ټولو چې دلته ګډون کړی له مختلفو قومونو څخه یو او موږ ټول ډیر خوشحال یو ځکه چې موږ ټول یې له ډیرو لګښتونو یا هم له غلطو دودونو څخه چې زموږ په ټولنه کې حاکم دي وژغورلو. ودونه له خنډونو سره مخ دي. بل پلو دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې باید د ډیرو لګښتونو او بېځایه دودونو مخه ونیول سي. دینی عالمان په دې نظر دي چې ملایان او عالمان پر ټولنه بشپړ حاکمیت لري او د جوماتونو له منبر څخه د دوی غږ کولی سي چې په افغانستان کې د غلطو دودونو او لګښتونو مخنیوی وکړي او دا د هر دینی عالم دینی او شرعي وجیبه ده چې باید دغه رسالت په پوره ایماندارۍ سره ترسره کړي. در شرایط فعلی په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو ښه نکاح هغه نکاح ده چې په ډیرو کمو مصارفو سره ترسره سي، ځکه چې په داسې بد اقتصادي وضعیت کې دا ډول ګرانبیه لګښتونه مناسب نه دي. نکاح په اسلام کې سنت طریقه ده چې په افغانستان کې د فقر، وزګارتیا او بېوزلۍ له کبله په دې وروستیو کې ډیری ځوانان د خپلو ودونو د پورونو پرې کولو توان نه لري او هڅه کوي چې د ډلهییزو ودونو له لارې خپل لګښتونه کم کړي او واده وکړي. مریم هوتک، CMG، کابل.